نور د جهان وګوره قانون د ځان وګوره راست قرآن وګوره نور د جهان وګوره قانون د ځان. محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته. ورته شفا کڅوک پرنګ مبتلا. سورة بقرة او واتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله رب العزت په قرآن کریم کې انسانانو ته د دې خبرې درس ورکوي چې په انسانانو کې رسولان د دې مقصد لپاره راغلي دي چې د الله رب العزت توحید و یووالی او د الله احکام امرونه او کم کارونه چې الله انسانانو بندگان ځینې منع کوي، د دغو رسولانو په ذریعه الله رب العزت بندگانو ته دا ټوله څه وروښي او د دوی په ذریعه یې ورواستوي او دوی په پوه کړي. الله رب العزت د آدم علیه السلام څخه راشروع بیا زموږ او ستاسو تر پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې دا سلسله په انسانانو کې ځکه ژوندۍ ساتلې وه چې د هرې طبقې او د هرې ډلې جماعت انسانان او په هغه ډله کې پیرو انسانان د کم دین یا مذهب سره چې دي تر څو دوی د الله په احکامو ښه پوسي، الله رب العزت دغه سلسله جاري ساتلې وه. په دې سلسلو کې یو هم موسی علیه السلام پیغمبرانو په لړۍ او سلسله کې را روان او راغلی، او یو هم عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام هغه پیغمبر دی چې الله رب العزت د ټولو انبیاء وروسته او د ده څخه وروسته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راولېږي. د عیسی علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مابینځ 500 کاله فاصله وه چې الله رب العزت بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولېږي. عیسی علیه السلام همداسې یو څوک و چې خپل قوم هر څه پسخندونه او هر څه د پسخندو عملي ورسره وکړلې. بالاخره د بدبختي علامه د عیسایانو دا وه، د نصاراو دا وه چې د خپل پیغمبر په باره کې د قتل او د وژنې پروګرام او دسیسه جوړه کړله. الله رب العزت فرمایي چې د دغه عیسی علیه السلام په باره کې موږ دومره کومک وکړي چې دی مو په روح القدس د جبرائیل علیه السلام په ذریعه د تایید وکړي، د کومک مو وکړي. کومو انسانانو چې د تګلاره نه خوښول، د کومو انسانانو چې نفس د پیغمبري په باره کې اجازه نه ورکول چې د پیغمبري و رسالت یې ومني، د دوی د دغه نه منلو باوجود الله فرمایي چې عیسی علیه السلام موږ راوستی او پیغمبر مو کوي و دې قوم ته مو پیغمبر او استازي وټاکئ روامستوئ. پر دې موضوع به انشاءالله بل وخت راځي چې آیا عیسی علیه السلام د کتاب او د دین سره نصارا او عیسایان څومره وفادار وه. په نورو ځایو کې انشاءالله تفصیلي بحثونه راځي. دلته یوه خبره مهمه دا ده چې عیسی علیه السلام وروسته آیاتو کې هم انشاءالله راځي چې دوی نه قتل کړي دي او نه یې وژلی دی، نه یې پانسۍ کړی دی، نه یې په دار کړی دی، هېڅ یې نه دی په کړی. الله رب العزت ژوندی اسمان ته پورته کړی دی، اوس هم ژوندی دی. د قیامت څخه مخکې به الله رب العزت عیسی علیه السلام رالیږي او بیا به د دې څه جنګونه پیښیږي، څه به کېږي، خو د قیامت د علامو بیان دی چې هغه د قرآن کریم په خپل ځای کې په خپلو آیاتو کې راسي. دلته د عیسی علیه السلام د نزول چې کله دی راکښته کېږي یوه خبره او یو سوال پر تاسو باندې په اوسني وخت کې چې کوم انسانان د مذهب څخه لرې پاتې شوي دي او مذهب ته په سپکه ګوري، یو سوال پر تاسو کوي
و عیسی علیه السلام چې په آخري وخت کې راکښته سي نو د چا حکم به مني، د چا پر لار به رواني؟ کله کله انسانان دا جواب ورکړي چې وای د امام صاحب پر مذهب به روان وي عیسی علیه السلام. دوی د سیدر ته وایي چې دا خو دی پیغمبر دی او هغه تابعی دی، څنګه پیغمبر د تابعی پر لار باندې روانیږي؟ یو خو دا کسان په دین کې معلومات نه لري، ځکه یې نو سوالونه ګډ وډ او بې ځایه وي، او په دین کې دومره جسارت، دومره دلاوري چې کله انسان شروع کی د هغه انسان د تباهی او هلاکت په انتظار تاسو وغوسیږئ، ځکه چې زموږ دین زما ورونو صرف پر دې باندې بنا دی او پر دې باندې ولاړ دی چې مطلقاً د ادب خبره ده په دین کې. کومو کسانو چې د خپلو علماو، د خپلو انبیاو، د خپلو صحابهو، د خپلو تابعینو سره بې باکي شروع کړله، د مرګ څخه مخکې به الله رب العزت دغه انسانان په رسوایی کې اچوي، الله په سزا ورکوي. نو یو سوال دی پر تاسو دا کوي چې عیسی علیه السلام چې کله قیامت ته نږدې د اسمانو څخه راکښته سي نو د چا پر مذهب به وي، د چا خبره به مني؟ دا سوال تاسو واورئ. عیسی علیه السلام چې کله د اسمانو څخه راکښته سي په آخري وخت کې هغه پیغمبر دی، یو مقام، یوه درجه، بله درجه او رتبه چې دی لري د صحابیت لري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات یې کړی دی په اسمانو کې، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج ته وختی هلته د سره هم ملاقات وسو. نو یو پیغمبر او صحابي خو د تابعی په خبره نه پسې کیږي. امام صاحب تابعی دی، صحابه لیدلی دي، نو یو صحابي او پیغمبر خو د تابعی خبره نسی منلای، نه په هغه پسې کیږي او نه دا موږ وایو چې د امام صاحب د مذهب به هغه پیروي. هغه یو پیغمبر دی، هغه یو صحابي دی، د صحابیت مقام الله رب العزت ورکړی دی. فتاوی محمودیه د مولانا محمود حسن گنگوهی رحم الله تعالی ای کې دا سوالونه سوي دي، جوابونه ورکړي دي. په نورو ځایو کې هم سته چې یو پیغمبر او صحابي د تابعی پر مذهب او پر لار باندې نه ځي. نو د دغو انسانانو د دې لپاره چې دغه د امام صاحب یا د مذهب د امام د مذهب دا کسان یو څه په سوالو کې راګرفتاره کړي، نو داسې سوالونه ځینې کوي. دغه سوالونه دا همیشه موږ درته وایو، اوس هم درته وایو، تاسو خپل علما لرئ چې داسې کسان در سره پیش وله، در معلوم دی ځای مرکز، در معلوم دی هر څه، ورته نور خو زما سره دلایل نسته، زما سره چې دلایل نسته، یا داسې هم ورته وایاست چې دلایل نسته، ما او تا د دغې فیصلې لپاره راځه چې داسې یو چا ته ورسو چې هغه په دې ټولو شیانو باندې پوه دی، فیصله به هغه راوکړي. نو د دوی سره مطلقاً بحث مه کوئ، اصلاً بحث مه کوئ. الحمدلله ولې په زوره نه وایه، امین ولې په زوره نه وایه، لاسونه ولې دلته نسې پلار. زموږ په خپل دین کې پر خپلو علماو 100% اعتماد و باور دی. زموږ په خپل دین کې پر خپلو اسلابو 100% کې باور او اعتماد دی. ځکه نو موږ دغسې شیانو ته ضرورت نه لرو چې نو ولې یې منم، نو داسې دی، فلانه ده فلانه ده. دا چې الله هوسا ژوند راکړی دی، ناکه ولې په تشویش کې اچوم؟ الله چې هوسا کړی یم نو ناکه ولې سرګرداني ځان ته پېښوم؟ الله رب العزت چې آرام د سهولت ژوند راکړی دی نو ناکه ولې دا خپله یوه ګوله ډوډۍ چې سهار و ماښام الله را رسولې ده ولې په پریشاني کې خورم؟ څه ضرورت دی؟ زه تاسو ته وایم داسې نورې چارې نسته، نور کارونه نسته چې یوازې د دې خبر راپورته سوله په دنیا کې په زرهاو لکهاو کفار مسلمانانو وینې تویوي. دا ورته ووایه د دې تر مخه هغه ډېر کار ضروري کار دی چې یو کافر تور حمله کړه، دلته برده سړک روان دی، ماشین ځینې واخه، ویې وهه، ویې ټکوه، ویې دربوه، مړې کړه، دغه تر ټولو مهم کار دی. دا ولې نه کوي؟ یا پر هغه ځینو وایي سپین یې پرېږي، پر دې سوالونو بس والا پهلوان دی راځي، او هم د ریلۍ والا څه پوښتنه کوي، د پلاکي څه پوښتنه، هغه بیچاره کم ځای کې رالوی سوی دی، څنګه را فقط مازې خپله نیکه و پلار لیدی، د اسلامي علامات ور معلومه. دا انسان ته ودرېږي، حدیث منې که مذهب منې، امام صاحب خبره منې که د نبي خبره منې. موږ د نبي خبره د امام صاحب په اقوالو کې منو، امام صاحب مذهب د نبي په احادیثو کې منو. دا ټوله داسې شیان دي لکه اډ و غوښه چې نه سره جلا کېږي، پوست او غوښه چې نه سره جلا کېږي، همداسې د نبي احادیث او زموږ د امام ابو حنیفه مذهب نه سره جلا کېږي، نه حنفي مذهب د احادیث څخه جلا کېږي. ټوله خلط ملط ګډ وډ شیان دي، یو منې ابل به حتما منې، یو چې دې شروع کړي د ابل منل خپله پکښې راځي. دا هغه څه دي زما ورونو چې موږ ته استادانو دا خبرې کړي دي، تاسو ته یې موږ کوو چې د دې خلکو سره بحث قطعا مه کوئ، قطعا مه کوئ. دا خبره بیا تکراروم، زموږ دین پر اعتماد و باور باندې دی. که چیرې باور و اعتماد پورته سو نو تاسو بیا ماته نه کښېنئ،
تاسو بیا زما څخه ترجمه نه زده کوئ، د قرآن کریم ترجمې او درس ته نه کښېنئ. ولې خو باور چې پورته سو نو خلاص. تاسو پر ما باور کړی دی ځکه نو ناست یاست. ما بیا پر خپلو استادانو هغوی بیا پر خپلو استادانو 1400 کاله د ازمردین پر دغه باور باندې راچلېدل دي او را روان دي او جاری دی. اوس هم دغه د سلسله جاری او روانه ده د قیامت تر ورځې پورې. واتینا عیسی ابن مریم د عیسی علیه السلام تر خبرې پورې دا خبره را په یاد شوله. نو الله رب العزت فرمایي ولقد آتینا موسی الکتاب، او بېشکه موږ ورکړی دی موسی علیه السلام ته کتاب تورات. وقفینا، او موږ ورپسې راوستل من بعده د ده وروسته بالرسل رسولان، پیغمبران مو د ده وروسته راوستل، د ده پسې مو پیغمبران نور راوستله. د موسی علیه السلام وروسته څوک و؟ عیسی علیه السلام. واتینا، او موږ ورکړی عیسی علیه السلام ابن مریم، چې د مریم علیه السلام زوی دی، البینات، ښکاره معجزې مو ورکړلې. ښکاره معجزې چې شوې هغه دا وې چې کله به یې د الله په اجازه باندې پیس باندې څه وویله، الله رب العزت په شفا ورکړل. مورزاده ړوند به و، عیسی علیه السلام به دعا ورته وکړل، څه به یې وویله، نو بیا به الله په خپل حکم او په خپل امر باندې هغه ته شفا ورکول. همداسې نور عیسی ابن مریم البیناتی. اوس عیسی علیه السلام ډاکټر و، پیسته یې شفا ورکولی سوای، خو د الله په اجازه، د الله په امر، د الله په فضل. الله رب العزت د احسان ورسره کړی و چې ته دعا کوه شفا موږ ورکوو. عیسی علیه السلام مرزاده ړوند ته دعا کوله، الله رب العزت شفا ورکوله. دا ټول هغه شان دي چې الله رب العزت په امر او په قدرت سره صادریږي. انسان په خپل ځان کې دومره طاقت نه لري، که څه هم نبی په خپل وس او طاقت دی. د الله د فضل او د کرم څخه ما سوا یو داسې چاته شفا ورکړي چې هغه دې ناجوړه وي، هغه ته دې عذر و مشکل پیښ وي. نو د بینات په لفظ یا په کلمه کې دا خبره زما ورونو پرته ده چې الله رب العزت فرمایي وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او موږ عیسی ابن مریم ته دا معجزې ورکړي دي. الله فرمایي موږ ورکړي دي، د خپل دا طاقت نه دی. بشر کې دومره طاقت نسته، په بشر او انسان کې دومره طاقت نسته چې په خپل طاقت کې د انسانانو نه جوړی سکی، په خپل زور او پاور دي د انسانانو څخه مشکلات لري او ورحل کی. دوی دي په خپل بشري طاقت باندې د انسانانو څخه پورونه لري کی، صحتونو او روغتیا دي ورکی. دا د الله رب العزت عطا او ورکړه ده. وأیدناه، او الله فرمایي چې موږ قوي کړ، زورور مو کړ، تایید مو وکړي د عیسی علیه السلام بروح القدس، په پاک روح سره. جبریل علیه السلام ورڅخه مراد دی. کومک لپاره همیشه الله رب العزت جبریل علیه السلام استوي، په مختلفو ځایو کې د سره مرسته کړې ده او د تایید یې په روح القدس سره هم وکړي. دا هغه واقعه ده چې مریم علیه السلام څخه عیسی علیه السلام پیدا سو. نو څنګه پیدا سو؟ دا په دې وخت کې مفسرین وایي چې الله رب العزت جبریل علیه السلام رالی او د مریم علیه السلام لاس یې مسه کړی نه دی، بلکې په لستوڼي کې یې پوکړله. الله رب العزت د جبریل علیه السلام په ذریعه د تایید وکړي او د قوي کړ او د مضبوط کړ. وروسته دا واقعه په نورو ځای کې انشاءالله راځي، ځکه اوس تفصیل نه کومه چې مناسب ځای راورسېږي هلته تفصیل نو ښه خوندور وي. افکلما جاءکم، نو آیا چې راسي جاءکم و تاسو ته هر وخت رسول بما لا تهوه د هو احکام سره چې نه خوښوي انفسکم ستاسو ځانونه، استکبرتم نو تاسو مخ اړوئ. رسول خو درته رالی، هغه احکام یې درته راوړه چې الله دی په امامر کړي وو. الله ورته ویلي و چې ورسه دا احکام د زما بندګانو ته یوسه، خو تاسو ته یې خوند نه درکوئ. نو د دا خوند په خاطر باندې چې خوند یې نه درکوئ، تاسو تکبر وکړئ، لوی مو وکړل. ففریقا، نو یوه ډله داسې د کذبتم چې تاسو درواغجن وبلل. وفریقا تقتلون، او یوه ډله داسې د پیغمبرانو و تقتلون چې تاسو وژل به. یو څه پیغمبرانو ته مو دا وایي چې درواغ وایست، العیاذ بالله. ځینې پیغمبرانو سره مو دا چلن کوي چې وژل مو. ما درته ویل چې بني اسرائیلو د سهار څخه تر مازګره پورې یو حدیث شریف کې راځي 300 انبیا علیهم السلام په شهادت ورسول. د مازګر په طرف کې وای خپلو بازارو ته به راووتله او بیا به د سبزیجاتو بازار جوړ کړي، بیا به یو د بل خرید او فروخت سره کوي. چا به دا فکر نه کوي چې بني اسرائیل داسې غلط حرکت کړی وي. بني اسرائیل ټوله داسې وه چې یوه ډله د انبیاو تکذیبوله او دوی ته العیاذ بالله د درواغو نسبت کوي، یوه ډله پیغمبران به بیا دوی قتلوله او وژل به یې. وقاله، دغه قوم به زما ورونو څه شایي وي چې د پیغمبرانو قتل شروع کړي.
او راځي د هغه قوم به بیا څه ساتي وي زما ورونو چې هغه قوم د هغو انسانانو قتل شروع کړي چې هغه انسانان د انبیاو پر منصب باندې ناست وي. د هغه قوم به نو شادي چیرې وي؟ همیشه به دغه ټولنه په غم او پریشانیو کې ګرفتار وي. دا خو معلومه خبره ده چې کله بني اسرائیلو د انبیاو قتل شروع کړي بیا یې روغ ورځ نه ده لیدلې، روغ صحت او روغ بدن یې نه دی لیدلی. که د انبیاو پر ځای باندې د قیامت ورځې پورې انسانان نازي د هغوی منصبونه سمبالوي، په داسې ټولنو کې چې داسې حرکتونه شروع سي چې د انبیاو قایم مقام انسانان په قتل رسوي، د دې ټولنې د شو او د شادۍ څخه لاس پر سر سي، بېغمه سي چې دغه انسانانو په دغو ټولنو کې هېڅکله خوشحالي نه راځي. همیشه به دا غمجنه ټولنې وي، دا به غمجن انسانان وي، ذهنونه او زړونه به د پریشانۍ څخه ډک وي، نه به ګوله باندې پورې کېږي او نه به د اوبو په غړپ باندې پوهېږي، نه به د کتغه خوند ور معلومېږي او نه به د شربتو په ذائقه او خوند باندې پوهېږي. بس ورځ او شپه باندې تېرېږي، نور څه وسوله، د پریشانۍ شپه را باندې تېره سوله، ورځ تېره سول و سرګردانۍ کې را باندې تېره سوله. د هر فرد هر سپین ږیري او ځوان څخه چې پوښتنه وکړي دغه یو شی درته وایي. دا وجه دا ده چې د هغو انسانانو قتل شروع دی چې کم انسانان د انبیاو پر منصبو باندې ناست دي. وقالو قلوبنا غلف، او دا بني اسرائیلو به دا خبره کوله یهودو قلوبنا زموږ زړونه غلفون په پوشو کې دي، خبره زړه ته نه اچوله، باره به دا خبرې شروع کړلې. هر څه چې به موسی علیه السلام دعوت وچروي دا خبرې ورته کول. زموږ زړونه په پوشو کې دي، په حجاب کې دي، په پردو کې دي، زموږ زړو ته خبره نه شوه کېدلی چې هر څه وکې زموږ زړونو ته خبره شوه کېږي نه. دا چې ستا حرکتونه دي، ستا محنتونه کوششونه دي. قلوبنا غلف، کله چې یو زړه یو شی په پوش کې وي هلته به نو انسان څنګه یو شی ورشوه کړي. دا ساده مثال یې داسې دی چې کله یو شي ته انسان د کڅوړې پوش ورکوي یا د بل شي پوش ورکوي هلته بل شي تاثیر نشي پر کولی. بني اسرائیلو دا ورته ویل چې زموږ زړونه په پوشو کې دي، زموږ د زړو شاوخوا د ګناهو پردې سته، داستان یې که خبر لار نسی پیدا کولی نه ورشوه کېږي. دا به دوی ویله، دا خبرې به دوی کولې. دغسې یو حالت څخه دې الله رب العزت نجات راکړي چې کله د انسانانو یا خدای نه کړده زموږ او ستاسو زړونه په پوشو کې سي. د دین خبره خو کېږي خو زړه ته نه شوه کېږي. د حق ویناوې خو شروع دي خو زړه یې نه قبلوي. د حق دعوتونو او تبلیغونه خو شروع دي خو زړه دې منلو ته تیار نه دی چې په ما کې د حقه بهترینه نیکه مسنونه د الله رب العزت محبوبه او خوښه خبره راسي. د دغسې زړه د درلودلو څخه همیشه په رب باندې پناه غواړي چې الهي داسې زړه مه راکوي چې هغه نیکه خبره نه قبلوي. الهي داسې زړه مه راکوي چې د نیکې خبرې په منلو ته تیار نه وي. قلوبنا غلف، که چیرې د انسانانو زړونو دغسې سوله بیا نو که چیرې د دغه انسان په سینه کې قرآن ورکښېږدي او په زړه کې قرآن ورکښېږدي او بیا هم دغه قرآن پر ده باندې تاثیر نشي کولی. ولې؟ اول سر بلا انسان خپل زړه داسې عیاروي چې د نیکې خبرې لار ورته پیدا کړي. پر زړه که ننې وي پردې د ګناهو وي، یوه پرده داسې ورته پرېږده چې هغه د نیکې خبرې وي، د حقې لارې وي. د زړو کار هغه کار دی چې همیشه هر انسان او هر نبی په هر زمانه کې هر داعی او مبلغ د انسانانو پر زړو کار کړی دی. بني اسرائیلو چې کله دا خبره وکړه قلوبنا غلف چې زموږ زړونه په پوشو کې دي، نو الله رب العزت څه وکړل؟ بل لعنهم الله بکفرهم، الله د دوی د کفر په خاطر باندې پر دوی باندې لعنت ووایه. بلکې لعنهم الله، پر دوی لعنت وکړ الله رب العزت بکفرهم، د دوی د کفر په سبب باندې. فقلیلا ما یؤمنون، نو ډېر لږ ما یؤمنون چې ایمان به راوړي. یوه خبره تاسو واورئ او ښې واورئ، شاید چې نه یې مو اورېدلې. شاید وایمه که نه، که یقیني ووایمه بیا مو شاید اورېدلې وي، شاید چې نه یې مو اورېدلې. فقلیلا ما یؤمنون، دا یهود به ډېر لږ ایمان راوړي، ډېر لږ به ایمان راوړي. که یو سړی په دې تمه ناست وي چې دا ټوله یهود دي ایمان راوړي، دا بې ځایه تمه ده. الله فرمایي بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، نو دغه یهود به مؤمنان ډېر لږ ځینې وي، ګرده مؤمنان کېدلی نه سي. د قرآن الفاظ دا دي فقلیلا ما یؤمنون، نو ډېر لږ به دوی ایمان راوړي. یا خو به ایمان راوړي خو په ایمان کې به بیا لږ کارونه کوي. یو خو خپله په انسانانو کې لږ مؤمنان پیدا سي، بیا چې مؤمنان هم پیدا سوه که څه هم ډېرې په ایمان کې به لږ کارونه کوي، ایماني اعمال به یې کم وي. خو یوه خبره بله تاسو واورئ، د دې مطلب دا نه دی چې په قرآن کریم کې رالل چې یهود به ډېر لږ ایمان راوړي
انسانان به د دین خبره نه ورته کوي، انسانان به د دین خبره ورته کوي، انسانان به د الله احکام ورسوي. مسلمانان مکلف دي چې دغو کفارو انسانانو ته د الله رب العزت اوامر او د نبی طریقې وروښيي. دا کېدلی شي چې الله رب العزت ستا د دعوت په خاطر باندې په دې یهودو کې هغه څوک په ایمان باندې مشرف کړي د چا په باره کې چې الله فرمایلي و فقلیلا ما یؤمنون. په لږو ایمان راوړونکو انسانانو کې به دغه څوک کوم شاید شامل شي چې کوم چاته چې تا دعوت رسولی او تا په احکامو پوه کړی دي او تا په دین باندې پوه کړی دي. فقلیلا ما یؤمنون. خو دومره قدر خبره قرآن راوښودله چې ټوله یهود ایمان نه راوړي. ولما جاءهم کتاب من عند الله، او کله چې راغلی و دوی ته کتاب من عند الله د الله له طرفه، چې کله دوی ته قرآن بیا راغلی یهود ته، قرآن یو صفت درلودی، مصدق رښتیا کوونکی و لما د هغه کتاب لپاره معهم چې د یهودو سره و. قرآن د دوی د کتاب تورات تصدیق وکړي چې ستاسو سره ای یهودیانو د موسی علیه السلام په دین کې پر موسی نازل شوی کتاب تورات دی، د دې تصدیق زه کوم. دا حق کتاب دی، په دې کې احکام برحق دي. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. یهود یو بل کار هم کاوه، دا کار یې کوي. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کومک غوښتي، دا به ویل اللهم انصرنا بالنبی المبعوث آخر الزمان. دا خبرې به یې کولې چې الهي دغه نبی چې په آخري زمانه کې راځي او تی مبعوث کوي رالیږي پیغمبر کوي، د دې په برکت باندې موږ ته پر پلانکي قوم باندې غلبه راکړي، موږ کامیابه کړي. چې کله به د چا سره جنګ سو مرسته به د الله رب العزت څخه غوښتله، نو په دغه نبی باندې به دعا غوښتله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. ولې په تورات کې دوی د نبی صفات لوستي وه، ویلي وه، نبی سم پیژندلی و. خو کله چې د هغه پیغمبر د دوی په ښار او کلي کې الله رب العزت ورته راولېږي، باره انکار وکړي چې یا پر تا باندې ایمان نه راوړي. وکانو او دوی من قبل پخواله یستفتحون د الله رب العزت څخه کومک غوښتي علی الذین دغو انسانانو په مقابل کې کفرو چې کافران سوي وه. دوی خو د موسی علیه السلام په دین وه، نو د چا سره چې به دوی جنګ کوي دغه دعا به یې غوښتل، په نبي به دعا کول. فلما جاءهم، نو چې کله دوی ته راغلی ما هغه څه عرفو چې دوی وپېژندل، داسې وویست. فلما جاءهم، نو چې کله راغلی و دوی ته ما هغه څه عرفو چې دوی وپېژندل، کفرو به د هغه شانو باره انکار وکړي. هغه څه چې دوی ته رالل دوی وپېژندی، رسول یې وپېژندی، یا هر حکم چې دوی ته د رب له طرفه څخه رالی هغه یې وپېژندی، باره نو کفرو به د هغه انکار وکړي. رسول ورته رالی ول نه دې منو، قرآن مې درته راوړی دی یا نه منو، دا د الله له طرفه نازل شوی دی نه منو. ته پر موږ باندې باچي کول غواړې، ته یو غریب انسان وې، د یو غریبې کورنۍ وې، نه پیسې لرې نه دولت لرې، دا خبرې بار ورته شروع کړلې. الله رب العزت هم ښه مهر باندې ولګوي چې تاسو دا خبرې زما پیغمبر ته کولې. اول خو مو دعا غوښتله، زما څخه مو دعا غوښتله چې کامیابي را نصیب سي. کامیابي چې به در نصیب سوله، بیا دا نبي درته رالی، اوس د دې پر ځای چې د ده هرکلی ووایست او دته آفرین ورکړي، د ده احسان پر ځان ومنئ، دا وایست کفرو به د ده انکار کوئ، نو تاسو دا مهر هم در ټینګ کړي او در واخلي. فلعنت الله، نو د الله لعنت دې وي علی الکافرین، پر کافرانو. الله خپل لعنت چې پر یو قوم ولېږي، د هغو انسانانو د قیامت ورځې پورې بیا د رحمت او د شفقت و د یو شی ورځې او د شی شپې د تېرېدلو امکان نشته. فلعنت الله علی الکافرین، نو پر کافرانو دې د الله رب العزت لعنت وي. اوس یوه خبره زما ورونو دا ده چې تاسو پر مسلمانانو لعنت مه وایست. لعنت بر تو، فارسی گفته څه وایي؟ لعنت بر شما، لعنت بر پدر تو، دا ښکنځل کوي. موږ خلک وایي لعن وایي، لعنت دې در باندې، تو لعنت. دا هغه الفاظ دي زما ورونو چې په قرآن کې د کفارو لپاره استعمال شوي دي، مسلمانان یې په خپل مابینځ کې د خپلو انسانانو لپاره استعمالوي. فلعنت اللعنت دې در باندې، مسلمان لعنت دې. ځینې خلک یو بل دغه عمر سره کوي، نه داسې لعنت دې در باندې، په دې باندې خلک ډېر بد وړي. لعنت الفاظ اصلا مه استعمالوي. زموږ د خلکو یو بل عادت به هم در وښیم، کله چې ښکنځل کوي ورور یا زوی ته، نو باره د ځان څه خر جوړ کړي، ځان څه سپی جوړ کړي، هغه زوی ته ښکنځل کوي د سپي زو، د ځان څه خوراکي ځان ته پام نه وي، دی خو زوی ته ښکنځل کوي، د ځان یې باره بل شی جوړ کړي. زوی ته ښکنځل کوي، خر ور یادوي، دی چې وایي زه دا زوی خر کوم، خو ځان خوراکي دا بنده کوم. نو بیا ورته وایي د لعین، د لعنتي زو، که نه د لعنتي زو، دا ښکنځل مو اورېدلي، دا ښکنځل کول په کار نه دي، داسې ښکنځل کول، داسې الفاظ ویل په کار نه دي. حتی زموږ علماء کرام دومره د احتیاط څخه کار اخلي، زموږ د فقه کتابونه دومره د احتیاط څخه ژور او ډک الفاظ راوړي دي. د احتیاطه پورې دا خبره درته کوم، وایي خاوند به خپلې ښځې ته د ګرانش په خاطر باندې هم په خور باندې نه وایي، چې خور
لور، مور. په دې الفاظو طلاق نه راځي. یو خاوند خپلې ښځې ته وویله چې خورې دا ګیلاس اوبه خوراک، خورې دا پلانکی خو وکړه، د ګرانښت څخه یې ورته وویله، مور یې ورته وویله یا خور ورته وویله یا بل داسې لفظ. طلاق خو نه پر راځي، مګر ښه الفاظ بیا هم نه دي. نو زموږ دین اسلام د دغسې الفاظو چې د مسلمان پر ژبه باندې جاری کیږي او هغه الفاظ اصلا د کفار لپاره وي، الله په قرآن کې د کفار لپاره استعمال کړي وي، دغسې الفاظ به نه استعمالوو. نن څخه به د دې څخه توبه کاږو. که داسې الفاظ موږ پر ژبه جاری کېدله فلعنة الله علی الکافرین، د دغه آیت دا ټوټه به مو په ذهن کې وي چې دا خو لعنت پر کفارو الله ویلی دی، مسلمان لپاره کل لعنت دی. حتی زموږ د فقه په کتابو کې دا خبره هم لیکل سوې ده که چیرې یو مسلمان بل مسلمان ته په خبیث باندې ووایي چې خبیثه، د انسان ته باید تعزیر ورکول سي، سزا ورکول سي. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي باید انسان ته څه سزا ورکړي. چاته وایي خبیث؟ یقیني هغه خبیث دی، یقینا هغه فاسق و فاجر دی، بدکار دی، ګناهګار دی، کته اسې مازور ته ویلي. او دا لفظ چې کافر سي، کافر یې، ای کافره، دا خو هغه الفاظ دي که یقینا چا و بل چاته په کافر باندې وویله، دا لفظ دی اسمانو ته خیږي، هلته د خپل رب سره مشوره کوي، که چې هلته بیا د ده په باره کې فیصله کیږي. که چیرې هغه انسان چې د غږ په کافر باندې ورکړی و هغه یقیني کافر و، دا کافر لفظ راځي پر هغه باندې مشلي، او که چیرې هغه کافر نه و د کافر لفظ بیرته راځي و د جناب. د دې الفاظ سره ډېر پام کوئ، ډېر احتیاط کوئ. ژبه د دې پر ځای چې د لعنت و، کفر و، خباثت و، نجاست و، داسې بیکارو الفاظ سره عادت سي، د دې پر ځای باندې د ښو الفاظ سره عادت کوي. د خشکې په وخت کې ښه لفظ لا اله الا الله، خشکه درته رال لا حول ولا قوة الا بالله، دا ښه لفظ دی. لا حول ولا قوة، دا ځینې کسان دغسې الفاظ چې ځینې کسان استعمالوي ښه دي تر دغسې الفاظو چې دغه څخه مشکل پیښیږي. سما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ینزل الله من فضله على من یشاء من عباده بئس ما، بد دی هغه شی اشتروا چې دوی خرڅ کړل به د هغه شي په مقابل کې انفسهم خپل ځانونه. هغه چې شو بس کفر، هغه چې شو رذالت، بېباکي، سپینسترګي، د رب خبره نه منل. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا چې دوی کافران کیږي بما انزل الله، پر هغه قرآن باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی. دغه کفر چې د قرآن په باره کې دوی وکړي، دغه کفر باندې خپل ځانونه قربان کړل، خپل ځانونه یې خرڅ کړله، دا کار بد دی. هغه هم په کوم خاطر باندې؟ بغیا، صرف وجه دا وه چې دوی حسد کاوه، دشمني یې کول، بغض یې درلودی. هغه د څه شي؟ ان ینزل الله، چې الله ولې نازل کړي من فضله خپل فضل علی من یشاء، پر هغه چا باندې چې د الله خوښه سول من عباده په خپلو بندګانو. پر دې حسد کوي، بس نحس به وناکه به یې زریدله، ناکه به په ځان کې سوځېدله چې دا نو په موږ کې د محمد صلی الله علیه وسلم تر ټولو کمزوري و. عبدالله یې د پلار نوم و، امینه یې د مور نوم و، عبدالمطلب یې نیکه و، دا یې قوم، دا یې قبیل، دا خو چا نه پېژندی، پر ده باندې څنګه د پیغمبري و رسالت راغلی؟ په ځان کې به ناکه سوځل کېدله صرف د حسد او د بغض پر بنیاد باندې چې الله رب العزت نو د خپل فضل ولې پر دغه انسان ناوستی. حقدار خو موږ و چې ثروت والا موږ و، دولت موږ درلودی، خانداني زموږ په لاس کې و، قوم والا موږ و، دا کار وسو. دغسې ځینې شیان په اوسنۍ ټولنې کې هم څه کسان لري، هغه دا چې یو چا ته الله دنیا ورکړې ده، بس ناکه سوځل کېږي، نو ده ته یې ولې ورکړې ده؟ او په خبرو کې خو زه تکړه یم، پهلوان یم، د ولاکه خلک وایي د دوو حیوانات دانه نه سوی جلا کولی، دی خو هغه و چې ما پېژندی، نو ده ته څنګه دا دنیا الله ورکړه؟ دا شیان چې په ځان کې سوځل کېږي، دا پلانکی سړی دا ښه څه لري، دا د کومې خوا دا زه یې ولنرم، ناکه په ځان کې سوځل کېدل دا د ښو او د نیکانو خلکو عادت او خوی نه دی. پرېږدي د الله رب العزت ته خدایي پرېږدي. الله رب العزت اختیار دی، چاته لږ ورکوي، چاته ډېره، څوک په یوه صفت نازوي، څوک په بل صفت، چاته څه ورکوي، چاته څه ورکوي، دا د رب العالمین اختیار دی. په دې کې زموږ هېڅ تصرف او واک نشته. که چیرې یو انسان غواړي چې په خپل ځان ناحقه ظهیر کې ناحقه یې دغه کې خوار کې، هغه دغه شی دی چې بس په نورو انسانانو باندې قصد کوه، نو ناکولي ګوره داسې دی، پلانه ده، ګوره بس کر د مجلس پر دی، زه پېژنم، پلار یې پېژنم، نیکه یې پېژنم، پرېږده پلار و نیکه یې چرسیان و روینیان و، پلار و نیکه یې بد اخلاقه انسانان و، خو د دغه انسان څخه الله رب العزت ښه سړی جوړ کړي. اوس نو ته څه پکې؟ بېرته یې چرسي کوې، بېرته یې رویني کوې، که څه پکې؟ د دې پر دې شیانو باندې د الله رب العزت چې چاته ورکړي دي پر دې باندې حسد مه کوئ، بغض کول په کار نه دی. الله ورکړه ده، الله عطا ته چاته څنګه ورکوي، چاته څنګه ورکوي. فباؤ، د انسانان اختصول بغضب، په یو غضب علی غضب، د بل غضب د پاسه. یپلا خو یهودیان
بیا داسې چې الله رب العزت قرآن راولېږي د دې انکار وکړي، بیا داسې چې انکار یې صرف په دې خاطر باندې و د بغض د حسد پر بنیاد باندې و، الله د یوه غضب د پاسه په بل غضب باندې اخته کړل. وللکافرین او د بل عذاب هم الله رب العزت ورته اعلان کړي، او د کافرانو لپاره دی عذاب مهین سپکونکی عذاب دی. واذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، کله چې ورته وویل سوله، واذا قیل او هر کله چې ورته وویل سوه دوی ته لهم دوی ته آمنوا چې تاسو ایمان راوړئ بما انزل الله پر هغه کتاب باندې چې الله نازل کړی دی، قالو دوی به ویل نؤمنو موږ ایمان راوړو بما پر هغه کتاب باندې انزل علینا چې پر موږ باندې نازل سوی دی. پر تورات ایمان راوړو، پر قرآن ایمان نسو راوړلی، بس ما ته موتې مشورې مه راکړو، زه په دې ښه پوهېږم. قالو نؤمنو بما انزل علینا، په کوم کتاب چې الله پر موږ نازل کړی موږ پر هغه ایمان راوړو، بس د هغه مې بس. دلته یوه خبر را په یاد سوله ده، په موږ کې کمزوري شته که نه؟ زه په دې خاطر نه وایم چې زه بیخي ډېر ښه یم، په دا کمزوري په دې خاطر باندې چې په موږ کې د اصلاح راځي، په موږ کې ده. بس ته نو بالا څه کوم، دغه خلک چې وایي بالا څه کوم، دا یو بس ته نو هغه د لمونځ په جماعت کوم، نور نو بالا زه په چا څه کار لرم، نور څه کوم، بس نو دا یو کار مې بس ته ټینګ کړی مې دی، دا 2 رکعاته د ماخستن د لمانځه وروسته کوم، په کار د ژوند کې مې نه پرېښي، بالا نو څه کوم، چیش لا وکم بالا هر کال خیرات کوم، مخترې کوم، زکات ورکوم، حج کوم، نو وکم لا بالا شي، وکم لا بالا شي، دا وکم لا بالا شي ډېر شانس ده، دا وکم لا بالا شي دا ورته عنوان کا، پر دې باندې بسته رساله او کتاب لیکل کیږي چې دا وکه په دې وخت کې وکه دا کار، پر دې باندې اکتفا کول، بسنه کول چې بالا چی وکم، دا چندانی خبره نه ده. قالوا نؤمن بما انزل علينا، موږ خو ایمان راوړو پر کتاب باندې، بالا بل ضرورت نه لرو. ويكفرون او انکار به کوي بما وراءه، دې کتاب ما سوا د بل کتاب انکار کوي، د قرآن انکار کوي، حال دا چې وهو الحق او د قرآن حق کتاب دی، مصدقا رښتیا کوونکی دی، لما معهم دا کتاب لپاره چې د دوی سره قرآن ورته وایي چې دا ستاسو تورات هم حق دی، خو یو وخت مو پر هغې ایمان راوړي، اوس پر ما ایمان راوړي. قل نو تو ورته ووایه، نبي دا خبر ورته وکړه چې تاسو یقیني په تورات باندې عمل کوئ، په تورات کې نو تاسو دا خبره نه ولوستې چې د الله انبیا مه قتلوئ، فلم تقتلون، نو تاسو ولې وژنئ انبیا الله، د الله انبیا من قبل، د دې تر مخه تاسو ولې وژل، تاسو دا وایئ ان کنتم مؤمنین، که چیرې تاسو مؤمنان یاست، که چیرې دا یقیني ستاسو د ایمانیت دعوه پر ځای وه، نو تاسو بیا ولې دا کار کوه، خپل انبیا مو ولې وژل، درپېښه څه وه، تاسو پر تورات ایمان راوړی دی، دا دعوه هم کوئ، پر قرآن ایمان نه راوړئ، په تورات کې خو د دې ټول شیان څخه تاسو منع واست، نو بیا مو ولې د الله انبیا وژل؟ دې خبرو ته به بیا جواب نه درلودی. الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم انت خير